عرفاتو ورځ، د عرفې ورځ، روژه او ثوابونه. د سپوږمیز کال د ذوالحجې مبارکې میاشتې 9مه نیټه د عرفې مبارکې ورځ وي. د یو حدیث اړوند د عرفې ورځې په شمول د ذوالحجې لومړۍ 10 ورځې د ټول اسلامي کال د غوره ورځو څخه شمیرل کیږي. د دې لپاره چې د عرفې ورځې روژه څومره ثوابونه لري، د دې موضوع د پوهېدل لپاره د روحي یوټیوب چینل سره اوسئ. لومړی، د عرفې مبارکې ورځ ذکر الله تعالی په سپیڅلي قرآن کې کړی دی. دوهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې عرفه هغه ورځ ده په کوم کې چې الله تعالی د جهنم وړ مسلمانان له اور څخه وباسي. دریم، د قدر شپه سپیڅلي قرآن د نزول شپه ده، خو بیا د عرفې مبارکه ورځ د سپیڅلي قرآن د بشپړتیا ورځ ده. الله تعالی د قدر په شپه د قرآن کریم لومړی آیات نازل کړی او بیا یې د عرفې په ورځ د قرآن کریم وروستی آیات نازل کړی او دې سره یې قرآن کریم بشپړ کړی دی. څلورم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې عرفه د دعا ورځ جوړه کړئ. په دې ورځ باید مسلمان د خپل ځان، کورنۍ، هیواد او اسلامي نړۍ لپاره د خلاصون دعا وکړي او له خدای جل جلاله څخه دې غوښتنې وکړي. پنځم، مسلم شریف د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک راخیستی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې د عرفې مبارکې ورځ روزه ونیسي نو د تیر کال او یا راتلونکي کال ټول ګناهونه یې معاف کیږي. دا ورځ دومره مبارکه ده چې هغه ګناهونه چې تر اوسه انسانان نه دي کړي د الله تعالی لخوا ورته بخښل کیږي. شپږم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د عرفاتو د ورځې د روژې نیولو په ثواب کې مې په الله تعالی دومره امید دی چې د راتلونکي کال او تیر شوي کال ګناهونه پرې معاف کړي. اووم، د عرفې په ورځ قرباني کول سنت لاره ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د لوی اختر ورځو د واجب قرباني اور ایخوا د عرفې پر مبارکه ورځ هم قرباني کړې ده چې سنت قرباني شمیرل کیږي. د اسلام خوږ پیغمبر به د عرفې ورځې د قرباني غوښه هم په هغه کورنۍ چې ضرورت و وړاندې کوه او له دې سره به یې د دوی لاسنیوی کول. اتم، د عرفاتو د ورځې روژه نیول د هغه چا دپاره چې د عرفاتو په میدان کې حاضر نه وي سنت دی. مننه.